د نصیحت څخه ډکې خبرې. سكنت لموتك ضجة الأصوات مذ أن دخلت په جسم په بدن کې یو ټوټه ده، که هغه خراب اسوله نو ټوله جسم او بدن به خراب وي. هغه زړه دی. خراب زړه و څه ته وایي؟ انسان به دا څنګه معلوموي چې زما زړه خراب دی؟ خراب زړه د دنیا غم کول او د آخرت غم نه کول، بس صرف دنیا د مقصد وي، د آخرت هیڅ فکر یې نه وي، دا زړه خراب دی. د غیر ضروري خبرو څخه پرهیز نه کول، ای لګیا وي پالتو، رزق خو خوري خو شکر یې نه ادا کوي، اخلاق او اخلاص نه لري، علم زده کوي خو عمل پرې نه کوي، د توبې پر امید باندې ګناه کوي چې وده بیا به توبه وکړ، وده بیا به توبه وکړ. نو دغه که په کم زړه کې وله نو پوه سه چې دا زړه خراب زړه دی، دا زړه ناجوړه دی، دا ټوټه خرابه سوې ده، نو ټول جسم او بدن به بیا د دې سره خراب وي. لقيا الكريم بواسع الجنات. نیکی څه ته وایي؟ یو سړی تا ته د تکلیف رسولو په خاطر ستا په لار کې اځغې اچوي، تاسې هغه د لارې څخه لرې کړي. که چیرې ته هم د هغه په مقابله کې د هغه په لاره کې اځغې واچوې نو دا ټوله دنیا به بیا اځغې سي، ګل او نیکي به نه وي. وی نیکی بر نیکی کار زنان است، پر شو باندې ښه کول دا د ښځو کار دی. وی نیکی بر بدی کار مردان است، په بدو باندې ښه کول دا د نارینه‌وو کار دی. نیکی الله جل جلاله ته د نږدې کېدلو لپاره د الله جل جلاله د نیکو خلکو بندگانو ته ورنږدې سه. په نیکي کولو سره د انسان عمر کې برکت راځي. که چیرې یو سړی په ورځ کې یو ښه مصروفیت ولري نو په شپه کې به ښه خوب وکړي، همداسې که یو سړی خپله زندگی په ښو کارونو کې تیره کړي نو ښه مرګ به په برخه سي. حق بأن نحيا بعيد مماتي، حق بأن نحيا. ګناه هغه انسان کوم چې ګناه کوي هغه خپل روح ته داغ ورکوي، خپل روح داغداره کوي، زخمي کوي. افسوس خلک د ناجوړتیا له ویرې خوراک پرېږدي، لیکن د جهنم او د عذاب د ویرې ګناه نه پرېږدي چې دا خوراک ولې نه کوې، زه ډاکټر منع کړی، لیکن د آخرت د ویرې څه ګناه نه پرېږدي. ګناه وکړي خو بیا هغه ګناه خلکو ته ښکاره کوي. دومره به دا ګناه بده نه وي لکه دغه ګناه و خلکو ته وښکاره کول. په کار خو دا ده چې ګناه دې وکړه پټه که د الله څخه معافي پرې وغواړه. خو دوی نن سبا ځوانان په ګناه باندې فخر کوي، یو د بل سره شریکوي، یو بل ته خپله ګناه ورلیږي. یوه ورځ ژوند وکه خو داسې ژوند وکه چې نورو ته یو ښایسته یادګار پرېږدي. نو په کار دا ده چې پر دنیا باندې ستا یو داسې ژوند پروت وي چې نورو ته یادګار سي. داسې ژوند مه کوه چې ته مړې خو نور خلک ته بد یادوي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. وشهودها والله فوق مئاتي، ذكر لها قد ذاع عند وفاتها